د رباب چل څونه وخت کې زده کړی؟ رباب چل بس داسې میاشت نیمه کې زده کړی. اله میاشت نیمه هلته به هم چې دا هر څه به دوړه کېږي او بیا به دې محفلو ته کښېني. تاج استاد به یو خصوصیت منې چې ملنګ سړی دی او زما پیر دی. صادق را پیدا څنګه کړل یا زه خو دې سره مخکې نه کېنم پاسمه. داسې ماحول خپلو بچو سره جوړ کړئ څنګه ماحول چې ملنګ باچا جوړ کړی د خپل زوی سره باندې سورو تړم که نه او دې زما نه خوله وازه کړم نو بیا به زه ملنګ بابا نه یم. د ټیک ټاک کې ستاسو د ویډیوګانې څنګه وایرل شوې؟ خو لوپري به نه کېږي بای د دغې د ملګري نیم. دا راته ووایه چې دلته خو د کلی نور نشته تا څنګه غوره کړې ده چې دلته ځان له یک تنخوا پروت دې ځای کې خدای راوستي و که نه خدای راوستي و او دا ځای زموږ داسې خوښ دی چې لکه دې اوبو ته وګوره مړ دی چینې ته وګوره ته بالکل ډېر ښکلی ځای ګیر چاپېر په اوړي کې به راځې دا اوبه به بهیږي او د خلکو دا اوبه به اوچېږي دا ټوبیلونه او دې کې به لکه د سپرلي ما سره به روجمات یم یو کې یو روجمات یې دوه موږ دې هلته وغواړو هلته د خوړ په غاړه د غني بابا چې شعرونو کې دا کم د خوړ غاړه یاده کړې جیندې نو هلته چې یو پروګرام یو بنګړه وکړو نو څنګه بالکل به ځو د نغر په یاد کې ویم په دواړو سترګو به ځو او دغه خبرې بني ښځو یا کاشفه صحیح ده دغه خبرې بني. دا راته ووایه چې ډېر خلک تېر شول څوک لاړل او څوک رالل که نه او دا سیس چې کومه دی دا خلکو په یو لیمټ کې ونه ساتو ستاسو دا پن چې کومه دی که نه نو وجه څه ده چې دغه خلکو دا خو اوس ګوره دا موبایل راغلي دي که نه هر سړي سره ټیپ په لاسو کې ورسره ما سره 3 ټیپونه پراته دي. د ده کیسټ مې ډک کړو فقیر او شهزاده کیسه مې پکې کړې وه د پلار سره هغه کیسټ چې اوس په ورسره یو که نه وایي که نه اوس خلک به هر سړي سره ټیپ په لاس کې ورسره موبایل دي که نه خو دا درته وایم چې دا هر څه به دوړه کېږي او بیا به دې محفلو ته کښېني. دا زما واوره ښه دا تاج استاد به یو خصوصیت منې چې ملنګ سړی دی او زما پیر دی او نو بس زه راشم موریدی کې اوسه ناست یم استاذ مې هم دی ګپې شپې مو سره لږ وبل چې ملنګ دی. موږ سیدان یو زموږ والد صاحب چې هغه کوهستان باباجي نه دی دغه د 400 د هغه نه 13 کاله موریدي کړې وه په خبره پوه شولې. خلک خو چې کوم دی که نه خپل زوی ته یو پن نه ښیي یاره دا پن ورته نه ښیم چېرته ښه تعلیم پرې وکړم افسر بیا ترې جوړ کړم څنګه هم خیال رالې چې د خپل زوی نه داسې یو ملنګ سړی جوړ کړم او دا پن ورته وښیم دا خو ډېر ښه رباب ساز دی که نه دی ښه برابر سو استاد دی اوس ته کاشف ووایم دغه خبره که نه چې مور یې خفه ده چې دا سبق ووایي که نه خو لکه دې پاس شي نو لکه دا پرې ناسته خو دې ځان سره زه کښېنوم که نه چې نورو لوپرو پسې ځي کرکټو پسې ځي میراډبو پسې ځي که نه او خو سبق به وایي دا خبره ده چې سبق دا شرط یې پکې دا به سبق پوره کوې تعلیم به کوې نو الله به چې کوم دی تا نه غټ سړی دا باقي دا خو پن دی دا خو سور دی هر سړی په زندګۍ کې یو خپل سور ساتي. په دې باندې ګوره موږ ډېر خو ډاډه شو ډېر خوشحاله شو چې د یو پلار د یو زوی سره داسې ماحول چې هغه ماحول د ملګري هم دی چې زما نه نفرت ونکړي مینه ورکوي دا ول دې پلار دا مینه نه وي ورکړل دا به په کرکټ پسې هم ګرځېدی دا به پردې په حجره کې لوپرانو پسې هم ګرځېدی د به تاش هم کولی د به لډو هم کوله خو دلې هغه نو زما هغه ټولو پلارانو ته دا خواسته چې داسې ماحول خپلو بچو سره جوړ کړئ څنګه ماحول چې ملنګ باچا جوړ کړی د خپل زوی سره ملنګ بابا نو دغه شانتې پلاران دې ډېر شي لکه څنګه چې بالکل بالکل او بیا به م یو ما سره به دې ستاسو ځای ته هم درځي انشاءالله پروګرام به هم کوو او د نواب علي ماشاءالله اواز یې هم ډېر ښکلی دی لکه څنګه چې پلار اواز دی که نه داسې اواز دی که نه چې شهید را پسې رالی او شهید دي دا چې وي چې شهید ته دغه کوم که نه و هغې هغه نور څه وو ما باندې دا بوی راغی نه لکه زموږ خو اویا کاله ژوند دی بهي په دې کې مونږ هغه چرس هم نه دي دا نسوار کوو او زه وایم چې خدای د دې نه خو نه شو صبرېدی د دې نه که نه نو زه دې ته وایم چې بچې نشه ونه کوې یو یار اشنا دلې راځي
خپ نر ضروري لاس ورکوي ها که غلطي بیا ماته وای نو موږ سره بیا علاج یې کنه داسې خبره ده داسې خبره ده کنه داسې ده صادقه داسې ده خبره کنه الله دې مخرب او تاج استاد ما د تورو د سیمې سره تعلق ساتي بل چې د دې علاقې کم از کم سلويخ تو کالو د ټاپ ملشي ماشاءالله د دې د رنگ مطابق بني راغلي ماشاءالله مال له سوق مخې لنی راغلی چې دا فقیر جانا فقیر څه شو فقیر راغی مال په دې لاندې علاقه کې څوک مخې لراغلی دي زما مې په بل کې سر چتولی شي لا لا نشي چتولی کاشفه په حکم د الله او وسم لکه د ماشومان غونته کې قشان आवाज مې دا خو زه کم والي وم بالکل ډیر شلیدل چې आवाज وکي لکه زما ماشاءالله لکه دې شاګرد دی باندې سورو تړم کنه او دې زمانه خلوازه کنه بیا به ملنګ بابا نه تور ډالم غردوري وته څنګه چلې لکه ته تاسو نوم دی نواب علي خبره نوم دی نواب علي دی په سویم کلاس کې اتم ها د رباب چل لسونه وخت کې زده کړې رباب چل بس داسې میاشت نیمه کې زده کړل الا میاش نیو ته بابا ها لکه مطلب دا دی مانه ګوره په پټه پټه چلی زده کړې دي ها او کنه ها دا دوی نواب علي چې مونږ ته بس ډالې کې او څنګه وایرل شوی دا ټیک ټاک کې تاسو د ویډیوګانې څنګه وایرل شوی دا خو بس یو ملمر راغلی و هغې جي بس ویډیو وکړه د بره میدانو ها نو بس وایرل شو یاره هغه سم وایرل شو هغه لومبۍ ویډیو لاړه بس بیا به دیم راته جی تما خو زه وکنه نو بس رالو دا صادق را پیدا څنګه کړل یا زه خو دې سره مخکې نه کېنم پاسما تاج استاد له خو ډېر مخکې نه راځم زما چینل کې مخکې خدا ده بس قسمت ته ګور دی وایرل شو نو خلکو وخت आवाज ډېر خلکو وخت قدرمنو دغه یو څو خبرې وي چې د دوی سره ریکارډ کې چرته چې مخاط خوشاله او بعض سره ویل الله ها ټیک ټاک ایډي پسند ده نواب علي نواب علي کینګ 902 نواب علي کینګ 902 دا به بالکل ځان له دا کلیپ شیر کیږي چې په ټیک ټاک کې چې کوم ویډیوګانې نوې راځي هغه به دغه نواب علي کینګ 902 نمبر راځي ها نو سر چې کې او دې ځان سپالو کې پروګرام هم ضرورت دي تاج استاد الله مرګ بالکل بوردو دغه خبرو ولیدا شکر ډاکا خونه ده قتل خونه ده یار ولیدا مړه د بشادو سه کور رمضان د لوی الله پامان